کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونی دوره، لیکوال سرمحقق زلمی هیوادمل، غږ بصیرالحق عادل. برخه اوومه: د اسلام د مقدس دین د خپرېدو په ملاتړ ایجاد شوي پښتو ادبیات. د شپږمې هجري پیړۍ په جریان کې د اسلامي فتوحاتو کارنامې او د اسلام د مقدس دین د خپرولو لپاره د غوري افغان شاهانو هڅې زموږ د هېواد او منطقې په تاریخي کتابونو کې راغلي دي. د غور شاهانو چې د هندوستان ځمکو ته د اسلام د مقدس دین د خپرولو په منظور لښکرې ورولېږلې، په دغه لښکرو کې د فوج ترڅنګ علما، اسلامي مبلغین، شاعران او صوفیان هم شامل وو. لکه چې تاسې په تیر باس کې د پټې خزانې د مؤلف په قول ولوستل چې د پښتو ژبې شاعر ښکارندوی غوري به هم د سلطان شهاب الدین غوري له لښکرو سره ملګری وو. د پښتو ادبیاتو کومې پخوانۍ نمونې چې تر موږ را رسېدلې دي، په هغو کې ځینې داسې آثار شته چې د اسلام د خپرېدو او اسلامي فتوحاتو په ملاتړ کې ویلې شوي دي. د اسلامي فاتحانو ستاینه یې کړې ده او د اسلام په ننګه د جنګېدونکو اسلامي لښکرو د هڅولو او پارولو هڅه پکې شوې وه. د دغسې خصوصیاتو لرونکي دغه لاندې سندرې زموږ په واک کې دي. اول د ملکیار غرشین رزمي سندره: څښتن مو مل دی، اوس مو یرغل دی، هېواد د بل دی، غازیانو ګورئ څښتن مو مل دی، تورې تیرې کړئ، دخن مو پرې کړئ، منګولې سرې کړئ، څله به تښتو څښتن مو مل دی، که ټینګ کړو زړونه په بري یونه، چې زمري یونه، اسلام راڅخه دی څښتن مو مل دی، غازیانو راسئ ټول شاوخوا سئ، د شهاب په ملا سئ دښمن مو غوڅ کړئ څښتن مو مل دی، اوس مو یرغل دی، هېواد د بل دی. دا لوړه سندره د خپل جوړښت لپاره د پښتو په لرغونو سندرو کې شامل سندره ده او شاعر د اسلامي لښکرو د روحیې د لوړولو او د اسلام په ننګه جنگ ته دوی د هڅولو په منظور ویلې ده. د دې سندرې شاعر د پښتنو غرشین قبیلې ته منسوب دی چې دا سړی د پښتو په ادبي او تاریخي څېړنو د صوفیانو او د علماو په تذکرو کې د ملکیار غرشین په نامه شهرت لري. د ملکیار غرشین د لوړه رزمي سندره او د دلګ احوال د پښتو په لرغونی تذکره پښتو تذکرة الاولیاء کې راغلي دي او نور مورخانو هم د شرح حال خوندي کړي دي. ملکیار غرشین د سلطان شهاب الدین غوري د زمانې سړی دی. کله چې سلطان شهاب الدین غوري د اسلامي فتوحاتو په منظور پر هندوستان لښکرکشي کولې، نو دغه شاعر او عارف هم د ملګری و. څنګه چې سلطان شهاب الدین لومړی ځل په 1501 هجري قمري کې پر ملتان حمله کړې وه، نو دغه رزمي سندره هم زموږ د ادبي مورخانو په اثارو کې دغه وخت ګڼل شوې ده. سلیمان ماکو وايي ملکیار غرشین ته سلطان شهاب الدین غوري په ډیلي کې ټاټوبی وربخلی و. دی په ډیلي کې اوسېدو، هم هلته مړ شوی دی او د شیخ ابوبکر توسی د مرزار ترڅنګ ښخ دی. دویم د تایمني سندره: نن زه غږیږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازي ملک د جهان، د فیروزکو اغو رڼا لده ده، هم د تیرو تورو برېښنا لده ده، چې توره وکاږي چړتون کړي خالي، غلي مې کله کړي په توره سیالي، غیاث الدین د غور زمری عالیشان، د اسلام دین د ده په توره روخان، ما د داور پر مځکه ولید ارم، دا د جنت په څېرو بڼخه خورم، د فیروزکو په دود ودان دی نه، ښکلی هرګل څخه خندان دی نه، دلته کړونګي دي غږونه کوي، اوبه بهیږي سرودونه کوي، هر سړی ګورئ چې ولاړ وي اریان، کړي نندارې د خداوند د بستان، غیاث الدین د جهان لمر دی نه، عالم له ده ډېر بهرور دی نه، هند روخانه په اسلام کینا، لزان خوخ خیر الانام کینا، چې په غور کې نیلې زین کینا، پر کافرانو یې ناورین کینا، تل دی بری وي د غازی پر میدان، زه تایمني ستاینه کړم د سلطان. د تایمني لوړ شعر چې د استاد حبیب الله رفیع د څېړنو پر اساس د خپل جوړښت لپاره یوه ساده چاربیته ده. د سلطان غیاث الدین غوري د زمانې اوسیدونکي د پښتو کلیوال شاعر تایمني ویلې ده او پیړۍ پیړۍ د سیمې د ذوقمنو او بدلچیانو په حافظو کې تیر کړي دي. او تر دې چې 80 کاله د مخه د پښتو ادبیاتو ستر محقق ارواښاد استاد عبدالحی حبیبي د یو سپینګیري ذوقمن له خولې ثبت کړه او په دې توګه د پښتو د ادب په تاریخ کې ځای ونیو. څنګه چې د پښتنو په کلیو او بانډو کې لا تر اوسه سواد عام نه دی، نو زموږ دغسې کلیوالو شاعرانو سندرې نه لیکل کېږي، بلکې د خلکو په زړونو او حافظو کې تر پیړیو پیړیو پورې ژوند کوي او له یوه نسل نه بل نسل ته لیږدي. ډېرې دا ډول سندرې د لیکت په دوران کې د راویانو په له منځه تللو سره له منځه ځي او څه نمونې یې خوندي پاتې کېږي، چې له نیکه مرغه د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې د ویل شوي سندرې 3 بنده هم تر موږ را رسېدلي دي. کله چې سړی د دې چاربیتې موضوع ته ګوري او ورسره د چاربیتې موجود 3 بنده له نظره تیروي، نو دا ورته ښکاري چې دا چاربیته به همدا 3 بنده نه وه، نور بندونه به هم لرل چې د پیړیو په اوږدو کې به لاراویانو هېرې شوي وي او وروستی شکل چې د سب مرحلې ته رسېدلی دی همدا 3 بندونه دي. موږ دا 3 بنده چاربیته هم ډېر غنیمت ګڼو، د پښتو د زاړه ادب په مطالعه کې خپل ځای ورته ورکوو. د دې چاربیتې په پای کې د شاعر نوم تایمني راغلی دی. دغه تایمنان له قدیمه په غور او د دې سیمې په نواحیو کې اوسي.
او دغه خلک سره لدی چې اوس پښتو نه وایي خو چې د غور په غرو کې له کلیوالو تایمنانو څخه پوښتنه شوې چې تاسو څوک یاست، دوی ویلي دي ما کاکر یم، معنا دا چې موږ کاکړان یو. نو ځکه د تایمنیانو په باب دا کلیوالي عنعنایي روایت هم له پام نشي غورځول کېده. څنګه چې تایمنی د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په وخت کې اوسېده، نو ځکه زموږ ادبي مورخانو د ژوند زمانه د 1580 هجري قمري په شاوخوا کې ښوولې ده. د دې سندرو ارزښتونه د اسلام د مقدس دین د خپرېدو او اسلامي فتوحاتو په ملاتړ او درناوي ویل شوی همدا دوی پښتو سندرې زموږ په واک دي چې دواړه د شپږمې هجري پیړۍ په دوران کې ویل شوی دي. دا سندرې د غلاندې خصایص لري. اول، په دې دوو سندرو کې د ملکیار غرشین سندره د پښتو د لرغونو سندرو په قالب کې ویل شوی، او بل د تیمنی سندره د پښتو د ولسی شاعرۍ له انواعو څخه د یوې ساده چاربیت په قالب کې جوړه شوې ده. دلته د ویلو وړ خبره ده چې د تیمنی تر چاربیت د مخه بل په خواني چاربیت موږ نه لرو او یا تر اوسه نه د کشف شوی. د دې چاربیت موجودیت موږ ترخی چې د شپږمې پیړۍ په جریان کې زموږ د شاعرۍ ملي لرغونو اشکالو ورور خپل ځای د پښتو ولسی شاعرۍ اوسنۍ اشکالو ته پرېښود او چاربیت له شپږمې هجري پیړۍ را پدې خو د پښتو په ولسی شاعرۍ کې رانخلیدلې دي. دویم، په دې سندرو کې د ملکیار غرشین سندره د سلطان شهاب الدین د اسلامي فتوحاتو په یوې تاریخي پیښې پورې مربوطه ویل شوې ده. هغه پیښه مورخینو داسې راوړې ده: یو ځل د سلطان پر لښکرو د کفر د لښکرو قوت زیات شو او نږدې و چې اسلامي لښکرې ماتې وخوري. نو د پښتو شاعر ملکیار غرشین چې په دې لښکرو کې شامل و دا سندره وویله چې اسلامي لښکرې جنگ او میړانې ته وهڅاوه او مسلمانان لکه زمریان د کفر پر لښکرو راتوی شول او صوبه د افغان سلطان شهاب الدین غوري د لښکرو په نصیب شو. زموږ شاعر د لښکرو د هڅولو او پارولو لپاره ډیر مناسب کلمات په خپل سندره کې استعمال کړي دي چې اوس هم د پارولو خاص قوت لري. د تیمنی سندره سره لدی چې درې بندې زموږ په واک دي د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ده، د پاچاهۍ شان او شوکت او دبدبه ستایل ده. خو د سندرې په موجود متن کې یو بند داسې هم راغلی دی چې په هند کې د اسلامي فتوحات پکې ستایل شوی دي او د اسلام د خپرېدو په لړ کې دغه سلطان هڅه هم ستایل شوی ده. دریم، د دې دواړو سندرو عمده ارزښت په دې کې دی چې په دواړو سندرو کې بیان شوي موضوعات او مسایل له تاریخي پیښو سره سل په سلو کې سمون لري او د غوریانو د عصر په مشهور تاریخي کتاب طبقات ناصری او نورو ډیرو تاریخي کتابونو کې دغه مسایل او وقایع چې زموږ د دغه شاعرانو سندرې پورې اړه لري ټول په تفصیل سره بیان شوي دي. څلورم، دا سندرې سره لدی چې په کمی لحاظ ډیر نه دي خو کیفیت لوړ دی او هغه هم په دې معنی چې په شپږم هجري پیړۍ کې زموږ د ولس رزمي روحیه او د غور د افغانانو شاهانو له حربي او اجتماعي کارنامو سره د پښتنو شاعرانو علاقه او مینه تر څرګندېږي. د غور د افغان شاهانو دبدبه، جلال او شوکت موږ تراخی او هم د اسلام له مقدس دین سره موږ د خلکو مشرانو د مینې ښکارندویي کوي. د پښتو په لرغونو ادبیاتو کې د عشق او محبت سندرې د پښتو د لرغونو ادبیاتو په لاسته راغلو نمونو کې موږ د شپږمې هجري پیړۍ په دوران کې ځینې داسې نمونې هم ترلاسه کوو چې په هغو کې یوه سپېڅلې خو سوځنده مینه انګازې کوي. د دغسې اورنیو عشقي احساساتو لرونکي ادبي نمونې موږ ته یوه د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء او بله له پټې خزانې څخه ترلاسه شوي دي چې په لاندې ډول به خبرې ورباندې وکړو. له دغسې سندرو څخه یوه سندره د شیخ تیمن کاکړ ده. دا سړی د سلطان علاءالدین حسین سام معاصر او د 1550 هجري قمري کال شاوخوا د ژوند زمانه ده. د پر ژوب او د پخوانی غور د کجران په سیمو کې اوسېدلی دی. د دې یوه سندره د پټې خزانې مؤلف را نقل کړې ده چې دلته وړاندې کوم: گهیز رڼا د لمر خپره سوه، زما پر کور د ویر ناره سوه، د بیلتون ورځ توره تیاره سوه، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرینې شین دی، په ژړا جاړم څه ناورین دی، زرغون په اوښو مې سادین دی، په نول نولیږم چې تاخون راغی. نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلاصي. بیلیږي پیر یې اوس دیون راغی، د سختن پار دی هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پرېښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړون راغی. دغه سندره د هغو بدلو ابتدایي اشکالو ته پاتېږي چې په کندهار او د دې سیمې په شاوخوا منطقو کې په خاص شور او جذب د ځانګړي لحن غاړه ویل کېږي او په دې سیمو کې سپرې بدلې بولي. د شیخ تیمون په دې بدله کې یوه مینه او یوه سپېڅلې پښتنه مینه څپې وهي او په خورا پرېوللو الفاظو کې خپله مینه بیان کړې ده. لوستې اوس هم پر لوستونکي او اورېدونکي خاص اغېز شیندي. د پښتو بله عشقي سندره چې تر موږ رسېدلې ده هغه د قطب الدین بختیار کاکي خوندوره زړه سندره ده. قطب الدین د احمد زوی د موسی لمسی دی. کورنۍ له بختیاریانو څخه سیند ته تللې او د سیند په اوج کې اوسېدلې ده. بختیاریان د پښتنو یوه ستانه قبیله ده چې د پښتنو د انسابو په کتابونو کې یادونه
خپرونه شوې او کورنۍ اوس هم په کندهار د سلیمان د غره په لمنو کې اوسي. قطب الدین په 1580 هجري قمري کال کې زیږیدلی دی. د اسلامي معارف او عرفان لوی مراتب ګټلو او په هندستان کې شهرت رسیدلی. په مرات الافاغینه کې قطب الدین بختیار د قطب افغان په لقب ستایلی دی. د قطب الدین بختیار د مړینې کال 633 یا 634 هجري قمري کال د ربیع الاول په 4مه ښوول شوی دی. د قطب الدین بختیار کاکي یوه د مینې سندره سلیمان ماکو په تذکرة الاولیاء کې راوړې ده چې دلته یې راخلو. ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکي، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکي، راته وګوره ملوکي راته وګوره ملوکي. د بیلتون ورونه بل دي هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونی یم د مینې سوځم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکي. غوړولی دی اوربل دی اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ایرې سوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکي راته وګوره ملوکي. د بختیار دا سندره که څه هم ډیره ساده ده خو د استاد الفت خبره یو مؤثر شعر او ښه نغمه ده او له یوه خوږمن زړه نه راوتلې ده. د عشق او محبت د دغه دوو زړو ترلاسه شویو پښتو سندرو له مطالعې څخه موږ دواړو سندرو ته دغه لاندې خصوصیات ټاکلی شو. اول د عشق او محبت دغه دوی سندرې چې شاعران یې په 6مې پیړۍ کې اوسېدلي دي او یو شاعر حتی د 9مې پیړۍ د لومړۍ نیمایي ډېر کلونه هم ژوندی او د خپلو شکلي خصوصیاتو له پلوه یوه سندره د پښتو بدلې لومړنی شکل دی. د بدلې دغه ابتدایي بڼه موږ ته دا خبره هم راښیي چې زموږ د ولسي شعر د معمولو ژانرونو لکه بدلې او چاربیاتې د تشکل زړي همدا وخت زرغون شوي دي. خو د قطب الدین بختیار کاکي سندره خپل لرغوني شکلي خصوصیات لري او موږ یې په خپلو لرغونو سندرو کې حسابوو. دویم د دغه دواړو سندرو ژبه ډېره روانه او ساده ده خو ځینې داسې لغات پکې راغلي دي چې د پښتو په ځینو لهجو کې ښایي موجود وي خو په عامه پښتو کې نشته. دریم په دواړو سندرو کې عشق او مینه بیان شوې ده. دا مینه سوزنده ده، ښایي ځینې خلک یې د یو معشوق مینه وبولي او ځینې بیا په دې عقیده دي چې په دې سندرو کې د الهي سوزندې مینې انګازې خورې دي. په هر صورت د دواړه ډوله مینې احساس ځینې کېدای شي.